أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة او اول يویدلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا آمنو ایمان روړی بالذي پهغس انزل على الذين آمنوا چې نازل کړي شوی دی په مسلمانانو باندې وجه النهار په اوله حصہ د ورځ کې وکفروا اخره او انکار وکړي د اغینا په اخره حصہ د ورځ کې لعلهم يرجعون د پاره د دوی چې دوی بیرته راوګرځي ولا تؤمنوا او ته یقین مکوا الا لمن مگر د هغه چا تبع دینکم چې پیروي کوي ستاسو دین قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله بشک صحیح هدایت د الله تبارک وتعالى هدایت ته ان یؤتا احد دا چې ورکړي شي یو کستا مثل ما په مثل د هغه سو اوتیتم چې درکړي شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم تاسو د رب نزد باندې قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الفضل بشک فضل بشک فضیلت بيد الله د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی یعنی د الله تبارک وتعالى په دست قدرت کې دی یؤتیه ورکوي دلرا من هغه چاته یشاء چې اوغړي والله او الله تبارک وتعالى واسع فراخي ولدي علیم او علم لرون کې دی یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من هغه څوک یشاء چې اوغړي والله او الله تبارک وتعالى ذو الفضل العظیم دلوی فضل خاوند لوی مهرباني دي ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا من هغه څوک دي ان تأمنه کچریته د امانتدار جوړ کې بقنطار په خزانه باندې یوديه الیک نو ادب کی دلرا تاتا ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی ان تأمنه بدینار کته د امانتدار جوړ کې په یو دینار باندې لا یؤديه الیک دی بو واپس در نکی دا دینار تاتا الا ما دمت علیه مگر دا چې ته همیشه په د باندې قائما ولاړ ذالک بانهم دا زکه چې بشک دوی قالوا وای ليس علينا نشته دې په مونږه باندې ندی لازم په مونږه باندې فل امیین د امیانو په حق ل باندې سبیل سلار یعنی سګونا ويقولون او دوی وای علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي بلا ولنا من اوفى بعهده سوق چې پوره کی خپل وعده واتقى او د الله نه ويریږي فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى يحب المتقين محبت کوي د پرهیزګارانو سره ان الذين بشکا هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله د الله په وعده باندې و ايمانهم او پخپلو قسمونو باندې ثمنا قليلا عوض لگ قیمت لگ بدل لگ اولئک دغه خلق لا خلاق لهم نشته د برخه د دوی د پاره فل اخرته په اخرت کې ولا يكلمهم الله او د دوی سره به خبرونه کی الله تبارک وتعالى ولا ينظر او نبغوري الیهم دویتا یوم القیامت پورز د قیامت باندې ولا یزکیهم او نب پاک کی دوی ولهم او اشتری د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک وان منهم او بشکا بعض د دوینا لفریقا خامخا یو ټوله دی یلوون تاوی دوی السنتهم جبخ پلی بالکتاب په کتاب سره د کتاب په لوستلو کې خپل جبه تاوي لتحسبوه د پاره د دې چې تاسو ګمانو کې په دغه وینا باندې من الكتاب د کتاب نه وما هو من الكتاب حالانکه دغه وینا د کتاب نه نوي ويقولون او دوی وای هو من عند الله دا د الله د جانب نه دا وما هو حال دا چې نوي دا من عند الله د الله د جانبنا
ويقولون او دوی وای علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الكذب دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي ما کان لبشر نشته د حق د یو بشر ندی مناسب د یو بشر د پاره یا نشته د حق د یو بشر ان یؤتیه الله الكتاب دا چې ورکړي الله تبارک وتعالى د کتاب والحكم او حکمنا والنبوه او پیغمبري ثم يقول للناس بیا هغه وای خلکو ته کونو شیتاسو عباد لی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن کونو لیکن هغه خو بداوي لیکن کونو شیتاسو ربانیین الله والا بما کنتم په سبب د هغه سو چې وای تاسو تعلمون الكتاب چې زده کولو با چې تاسو به خودلو خلکو ته الکتاب کتاب وبما کنتم تدرسون او په سبب د هغه سو چې تاسو بلوستل ولا یامرکم او نه به هغه تاسو ته دا حکم درکوي ان تتخذوا الملائکه چې جوړ کې ملائکه والنبیین او انبیاء کرام اربابا پروردگاران ایامرکم بالکفر آیا حکم بکی تاسو ته په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس د هغه نه چې تاسو مسلمانان شوي